موږ دلته لیکلي چې چای په بوره نه خوږېږي. کېدای شي په شاتو باندې هم خوږ نه شي او په بل څه باندې هم خوږ نه شي. چای چې په څه خوږېږي هغه د هغه چا ناستی دی له تا سره چې ستا د زړه ملګری وي، د زړه خبرې دې اوري، غوږ درته نیسي. غوږ نیونکي ملګري تر ټولو ښه ملګري وي. سپین کیک ستاسې لپاره داسې یو آرام بښونکې فضا جوړه کړې ده چې تاسو کولی شئ له خپلو دوستانو سره دلته راسئ او چای د دوی په مجلس باندې خوب کړئ. موږ دلته په دیوال لیکلي چې وخت سره زر نه دی، هغه څوک دی چې تا ته وخت درکوي. او چای په بوره نه خوږېږي، د چا په ناستي خوږېږي. نو خپل چایونه، وختونه او ذهنونه مو د چا په ناستي باندې خوندور، خواږه او همیشني کړئ چې یادونه او خاطرې سره پاتې شي. سپین کیک ته بخیر راشي. کوم کیک؟ سپین کیک. سپین کیک.